ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو ته یو تازه پیغام را لېږلی دی او له طالبانو یې غوښتنې هم کړي دي. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو ته وایي که فکر کوئ ګاونډیان به تل در سره ولاړ وي، دغه کار مو اشتباه دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني د ژوند لاره پروګرامونو په لړ کې طالب واکمنان ته په اشاره پرته له دې چې د هغوی نوم واخلي وایي ته تقسیم په طرح هیڅوک مخته نشي تللی. ګاونډیان یا نور چې یو څو ورځې په افغانستان کې خپلې ګټې ویني ستاسو دوامداره شریکان نشي کېدی. دغه فکر مو اشتباه ده. ولسمشر محمد اشرف غني زیاتوي که فکر کیږي چې هر څه په انزاو کې کولای شي نو بسم الله کړئ، او که ځان د نړیوال ټولنې غړي بولئ نو دا په دې معنا ده چې په انزاو کې دوام نشئ کولای. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني په وینا یو ګډ روایت باید رامنځته شي تر څو ټول افغانان پرې راټول شي. ټول باید ژوند ته په مرګ ترجیح ورکړي. په ګډه او په عزت له یو بل سره ژوند کول یې لاره ده. جمعي عقل په فردي عقل او چت دی. امید په اجماع کې اشتباه نه کوي. نه د ولس عقل بند شي، خو بندي هیڅکله عقل له لاسه نه ورکوي او باید ورته رجوع وشي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان سره بیا خیر چارې.